السلام علیکم څنګه یاست ښه جوړ یاست تکړه یاست په خیر یاست ښه خو به یاست جوړ یاست نو وخت مو نه در ضایع کړو درځئ چې ډایرکټ په سبجیکټ خبرې کوو سبجیکټ د چیز سره تعلق لري هغه د بایو کیمستري سره بایو کیمستري چې شته په لغات په بیا پلس سره د خلاص کوم بیا به ځو مخته سي د بایو چې د ژوند ته وایي او کیمستري چې د کیمیاوي مواد ته وایي راځو مخته ځو نو کوم ټیسټ مو راخیستی دی چا سم ټیسټ راخیستی دی هغه مو د کارډیک پروفایل څخه یو ټیسټ راخیستی دی کوم چې د زړه پروفایل ورته وایي هغه کوم یو ټیسټ دی هغه LDH دی څه دی راځو چې LDH چې دی په دې وجې سره خلاص کوم LDH ته په ډېر نومانو وایي کېږي اول نوم د دې دی LDH بل نوم باندې ته یادېږي چې LD ورته وایي او د دې فل په دواړو ته یعنې په دغه دواړو ته په بل نوم هم وایي کېږي یعنې فل فارم یې دا دی لیکټیډ ډي هایډروجنیز دې ته وایي کېږي او په بل نوم هم دې ته وایي کېږي لیکټیک اسید ډي هایډروجنیز دې ته وایي کېږي نو ډي هایډروجنیز چې دی ډي هایډروجنیز یو قسم ټایپ دی د پروټین یو ټایپ دی یعنی د پروټین ټایپ کوم چې دته وایي کېږي په انزایم په نامه باندې یعنی انزایم هم جوړ د پروټین څخه دا به یو خبره په یاد ساتئ انزایم ټوله جوړ د پروټین څخه خالي دا دی د انزایم فنکشن جلا دی نور جوړ د پروټین څخه نو هغه ته چې وایي کېږي دته یو انزایم وایي کېږي کوم انزایم وایي کېږي ایسو انزایم باندې به زه سره خلاص کوم سیده نو دی چې کې د دې مقصد چې زموږ په جسم کې دی ته هم کې زموږ په جسم کې په انرژي جوړېدو کې کومک کوي او دا په تقریبا دا چې دی تقریبا په دغه کې پیدا کېږي په ټیشو کې په کم د جسم آل بوډي ټیشو چې ورته وایي یعنې کم ټیشو چې ورته وایي نساجونه ټول هغه نساجونو کې شته اور په مخصوص په وینې کې هم شته ده په زړه کې هم شته په پښتورګي کې هم شته اور په دماغ کې هم شته اور په پپړې چې ورته وایي یعنې لنګس چې موږ ورته وایي شریز چې موږ ورته وایي په هغې کې هم شته نو اوس سره خلاص شو دا یو قسم یو ډول پروټین دی چې په د انزایم په نوم پیژندل کېږي سرخلاص مطلب د دې فل ډیفینیشن دا دی دا یو پروټین دی چې د انزایم په نامه یادېږي هغه انزایم چې دی ایسو انزایم اوس ایسو انزایم مقصد به زه پلس وښیم او ایسو انزایم به ولې دې ته وایي کېږي ایسو انزایم په دې وجه دې ته وایي کېږي چې کار خو د دوی د یو رقم وي کار نه کار فنکشن چې ورته وایي هغه یو رقم وي خالي په سټرکچر کې دوی بدل وي یعنې په سټرکچر یا په شکل کې دوی بدل وي نو اوس راځو پر هغه باندې خبرې کوو د ایسو انزایم چې دی 15 قسم دي اول یې LDH 1 ورته وایي کېږي LDH 2 ورته وایي کېږي LDH 3 ورته وایي کېږي LDH 4 ورته وایي کېږي LDH 5 ورته وایي کېږي نو په دې به سر خلاص کړو چې دا اوس LDH په کوم ځای کې ډېر پیدا کېږي اول یې هغه په زړه کې ډېر پیدا کېږي او په سره وینې کې پیدا کېږي د LDH دوم چې دی دوم نمبر چې دی یعنی دوم ټایپ چې یعنی دوم اقسام چې دی هغه ریټیکولو انډوتیلیل سیستم کې پیدا کېږي کوم چې دا ورته وایي او بل دریم چې پیدا کېږي هغه په لنګس یعنی په سینې کې پیدا کېږي کوم چې موږ ته شرژې ورته وایو اور څلورم چې دی هغه په سپلین کې پیدا کېږي پلیسنټا کې اور په پښتورګي کې اور پنځم چې دی هغه په سکلیټل مسل کې یعنی چې کوم چې د هډوکو مسل دي یعنی پر هډوکو باندې کوم نساجونه چې د هغو کې په وینه کې پیدا کېږي اوس په دې سر خلاص کړو چې په جسم کې اوس په دا کوم اوضاع چې ما د وښول یعنی کوم نساجونه ما د وښول یا کوم اورګنز چې ما د وښول په دې کې 100% دا په جسم کې شته راځو په اول نمبر چې دی په وینه کې تقریبا د 17 بیا تر 20% پورې په جسم کې موجود شته یعنی شته اور دوم نمبر چې دی هغه د 28 بیا در وي د 28 بیا در 30% پورې په جسم مطلب دا کم چې ریټیکولو انډوتیلیل ورته وایي په دغه کې شته اور دریم چې دی یعنی په شرژو کې چې ورته وایي 17 بیا در 20 پورې پرسنټیج پکې شته دا نارمل رینج وبوله یا پرسنټیج صحیح اور دریم پلیسنټا چې دی پلیسنټا اور د سپلین یا سکلیټل مسلز یا لیور یا کډنی د هغو د ګره د 15% په دا ځایو کې شته ده دغه انزایم په دې پرسنټیج په حساب په دې په د جسم کې په دغه ځایو کې شته نو دې کم وخت کې دا پیدا کېږي او څه وخت دا ډېر
ریلیزیږي هغه خو به لاندې هم دروشم دلته به هم دروشم. نو دا کله چې نساجونه خوږ شي یا ډیمیج شي یا کار پرېږدي نو دا په هغه وخت کې جوړیږي. وینې ته کوم د وینې سیل چې دي یعنې ډایرکټ حجره چې دا هغه ته په هغه باندې راکوي هغه راځي یا د بوډي فلویډ په ذریعه باندې په جسم کې ګرځي. د دې فنکشن چیش دی؟ فنکشن یعنې د دې کار چیش دی د زموږ په جسم کې چیش کوي. دا پروسس یعنی کله چې زموږ په جسم کې ګلوکوز ولاړ شي یعنی شوګر چې ولاړ شي کوم چې شکر موږ ته ورته وایو هغه چې ولاړ شي نو هغه دې ته چم کوي شکر راخلي یا د غذا راخلي بدلېږي یې په چینجي یې بدلېږي یې په انرژي بدلېږي چې کوم انرژي بیا موږ استعمالو په سیل یعنی په حجرو کې استعمالو په کار باندې لګو نو په هغه انرژي باندې د کار دا دی یعنی یا ډوډۍ یا کم شوګر چې دی یعنی کم چې ګلوکوز ورته وایي هغه به بدلېږي په انرژي باندې هغه انرژي څخه موږ په سیل استعمالو په کار اخلو نور ځو مخ ته. د دې نارمل رینج چې دی یعنی ټوټل موږ چې کوم ټیسټونه کوو د LDH ده هغه به ته ټوټل کېږي یوازې یو نه کېږي. اوس ځینې اډوانس ماشینان هغه دي هغه دا یو دوه دا کېږي. د دې ټوټل چې دی دا 140 ونیسي بیا د 280 یونټ لیټر پورې په جسم کې شته. د دې کلیکشن به چې شي راخلو په کوم ټیوب کې به راخلو جل ټیوب پلین ټیوب اور هایپرین ټیوب یعنی کوم چې غجر اور زرغون اور سور ټیوب کې به راخلو. راځو دا په کم کنډیشن کې ډېر پورته کېږي او ښکته کېږي. کنډیشن چې دی دا خو تقریبا هارټ اټیک د زړه په حمله کې پورته کېږي پروسټیټ کینسر ورته وایي هایپو تایرویډیزم سکلیټل مسلز ډیزیز کې ټراما اور بون میټاسیس اور کنجایټس هارټ فیلر لیور کینسر یا ډیمیج اور اکیوټ پینکریاټس ورته وایي بیلري اوبسټرکشن ورته وایي او فریکچر چې سوی اور هیمولیټیک انیمیا کې پورته کېږي. دا ټولو ډیزیز باندې بیا ویډیو راځي. صحیح ده. د دې ټیسټ پروسیجر به څنګه کوي؟ اوس ګوره په ماشین پسې اړه لري. هر ماشین چې تاسو درسره وو هغه ماشین بیا خپل پروسیجر لري خپل طریقه لري. صحیح ده. اوس هارمون انالایزر به تاسو سره یې او په هارمون انالایزر یا د نور ماشینان کې چې په کوم یو کې د دن نوم او کوم کې ته کوم کیټان استعمالوي هغه پرسکرپشن به ګوري. اوس دا فاین کیر کې هم ډېر اسانه دي. دلته خالي کیټ ورواچوه سیرم ورواچوه دا کیټ ته دلته پسې وکړئ ریزلټ درکوي. د مینی ویډاس ته هم اسانه دي. مینی ویډاس چې کوم ټیسټونه پکې دي مینی ویډاس ډېر اسانه دي تر ټولو د اسانه مینی ویډاس دي. دلته یو قسم داسې قلم دغه ولېږي دلته کیټ ولېږي د کیټ په کونج کې دوه ایکسرې لري هغه 400 سیرم لیکلي وو هغه سیرم به واچوي. دلته خپل سکینر لري هغه ریزلټ درته وایي. هایکرومان هم دغسې دي. سلیکټرا د به هم دغسې ده. سلیکټرا لدیش کار غواړي نور اسانه دي. او بایو کیمستري کې به دی څنګه کوي؟ بایو کیمستري کې موږ سره چې کوم ریزلټ وو د هغه به زه تا ته یو پروسس در وښایم. موږ سره چې وو هغه موږ 400 به مو ریجنټ 1 راواخلي او 400 به مو ریجنټ 2 راواخلي یعنې 400 به مو ریجنټ اول راواخلي او 100 به مو د ریجنټ 2 راواخلي یعنې دا دواړه به مو راواخله بر به مو ماشین ریډي کې ترتیب هم برابر کړو. خو دا کینیټیک دی. کینیټیک چې دی هغه دم بس په چټل غواړي. کینیټیک چې دی وخت نه غواړي هغه 3 سیکنډ لا دونه نه غواړي. خو خیر بیا هم ته 10 سیکنډ ورکوي بس ډایرکټ به ورکوي ماشین ته. نو لاس مایکرونه چې دی ورواچول بس ډایرکټ په ماشین چې شی دغه د کوم ریزلټ چې درکوي هغه ستا د LDH ریزلټ دی ټوټل LDH ریزلټ دی. صحیح ده. دا سیم ټو سیم پروسس دی دغه رقم دی سټنډرډ دی. صحیح ده. هر ماشین چې دی هغه 3 سټیپ لري. صحیح ده. نارمل क्वालिटी कंट्रोल नॉर्मल QC हाई QC लो QC और कैलिब्रेट स्टैंडर्ड और रेंज हर टेस्ट چې دی خپل رینج غواړي لیمټ غواړي هغه به لازم وکړي. کوم ویډیو خرڅوي یا کوم ځای کې زه بند شوی یم هغه تاسو بیا خپله پروسس کوئ. زه ولې ډېر لیټ سره نه وم ستړی وم نور مو خدای په امان.